د چین کمونیستي ګوند سلمي کلیزې په غونډه کې د پاکستاني ملایانو پراخ ګډون په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمېر خلکو غبرګونونه راپارولي دي. دوی وایي پاکستاني ملایان د خپلو ګټو لپاره د اسلام کیسه کې نه دي او د چین کمونیست ګوند پروګرام کې د دوی ناسته د ایغور مسلمانانو سره ستره جفا وه چې د چینایانو لخوا یې قتل عام روان دی. د پاکستان د جمعیت علما مذهبي سیاسي ګوند مشر مولانا فضل الرحمن چې د راپورونو پر بنسټ له مدرسو یې هره میاشت سلګونه ترهګر د افغانستان جګړې ته لیږل کیږي، د چین کمونیست ګوند سل کلنۍ کلیزې کې د ګډون پر مهال د ایغور مسلمانانو پر وړاندې د چینایي کفري نظام د چلند دفاع وکړه. نوموړي چین ته د پاکستان ملګری هیواد یاد کړ او زیاته کړه چې د اسلام آباد او بیجینګ دوستي به تل پاتې وي. عزت مآب جناب د چین د کمونیست ګوند مشر قدرمن ښاغلی شي چنګینګ ښاغلو او واغلو نن د کمونیست ګوند د سل کلن کېدا کلیزه کې ګډون د خپل ځان او د جمعیت علما ګوند لپاره د ویاړ او افتخار وړ ګڼم. د پاکستان جمعیت علما د چین کمونیست ګوند سره خپل اړیکې تاریخي او د ویاړ څخه ډکې ګڼي. خواتین او حضرات، د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق چې تیره اونۍ د یوې مرکې پر مهال د وسلوالو طالبانو د ملاتړې په صفت راڅرګند شو، هم د چین د کمونیست ګوند د کلیزې د غونډې ګډونوال و او د دواړو هیوادونو د اړیکو پر لا پراختیا یې ټینګار وکړ. سراج الحق هم خپلو خبرو کې د چین د ایغور مسلمانانو کومه یادونه ونه کړه او د ټولنیزو رسنیو د کارونکو په خبره سترګې یې پرې پټې کړې. جماعت اسلامي پاکستان د پاکستان جمعیت اسلامي د چین د هغو هڅو درناوی کوي او د پاکستان چین دوستي به جاري وي. زه د یادې ناستې له ټولو ګډونوالو څخه مننه کوم چې ماته یې د ګډون ویاړ راوبخه. ستاسو ورور سراج الحق. آپ کا بھائی دا چې مولانا فضل الرحمن سوي خو ټول لومړی خبره خدای دا د خپل خبر نه د ته خو چې ایسای سوي هغه به دا وایي دا مجبور مکلف دی ځکه غلام خود بادار تابع نو دا د ایسای غلام دی چې سوي هغه وایي. په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ شمېر کسانو لیکلي چې پاکستاني ملایان د خپلو ګټو لپاره کفري کارونه هم کوي. دوی لیکلي فضل الرحمن پاکستان او چین کې جمهوریت او دیموکراسي غواړي خو افغانستان کې بیا د طالبانو د استبدادي امارت ملاتړ کوي. د ټولنیزو رسنیو کارکونکو لیکلي چې پاکستانیان په پوره هوش او هوا سره د خپلو ګټو لپاره اسلام کاروي او نور د خپل شعار چې تر څه مخکې پاکستان باندې عمل کوي.